ملګرو سوشل میډیا یو داسې پلیټ فارم دی د کوم په ذریعہ چې فرش نه عرش پورې سفر تاسو په 100 منټه کې کولی شئ. نو د دې څو نایاب نمونې به موږ تاسو ته نن ویډیو کې ښایو. په دې کې به تاسو ته داسې خلک ښایو چې کومو شپې دوران ټولې دنیا کې ځان مشهور کو. دا هغه خلک دي د کوم نشه چې عام خلکو نه بلکې سلیبریټیز باندې هم وخته. آیا تاسو ته د دې پته شته چې سوشل میډیا باندې پړکیدونکي دغه ستوري نن چرته دي او دوی څه کار کوي؟ نو راځئ چې تاسو ملاو کو دغه خلکو سره. پاړی ګال اوس په خبره کوو د هغې وخت چې کومه باندې په سوشل میډیا کې هر طرف ته پاړی روانه وه. موږ به خبره کوو د پاړی ګل د ننیر. پاکستان کې اوسیدونکي 100 کلنه د ننیر چې کله خپله ویډیو شیر کړه نو هر سړی پاړی کولو باندې مجبوره کو. د ننیر په انسټاګرام باندې هماری پارټي ہو رہی ہے یو ویډیو شیر کړې وه کومه چې خلکو کې د روایت یعنی ټرند په توګه مشهوره شوه. شپه کې دغه ویډیو دنیا کې مشهوره شوه او خلکو باندې د دې نشه وخته. دا ویډیو دومره زیاته د خلکو خوښه شوه چې خلکو د دې میمز هم جوړ کړل. په دې ویډیو کې د ننیر شاته ولاړه خپل ملګری وخی او بیا نور ملګری وخی او بیا وایي چې دا زمونږ گاډی دی او دا زمونږ ملګری دی او دا زمونږ پاړی روانه ده. فلحال د ننیر په انسټاګرام باندې خپل فینس چې دی هغه ته نورې ویډیوګانې هم شیر کوي. دا اورېدو نه پس خو سړي ذهن کې دا خیال ضرور راځي چې دا څنګه پاړی ده چې بالکل ختمیږي نه. سنادن N73 خور او ورور رشته چې وي دا ټام اینډ جیري نه کمه نه. خو د دنپان نومي ورکوټې کلي اوسیدونکي دغه دوه خور ورور جوړي چې ده دې ته سوشل میډیا یو نوی پهچان ورکړی. ټیک ټاک نه مشهورېدونکي دغه جوړی د خلکو په زړونو راج وکړو. غریبۍ نه راویستو دپاره سنادن او ساوتري د خپل ټیلنټ په ذریعه د خپل ځانونو قسمت بدل کړو. ښکاري داسې چې وخت ته د دوی خوشحالي برداشت نه شوه او څه وخت نه پس انډیا کې ټیک ټاک باندې پابندي ولګېده. به هر حال د چلتی نوم هم زندګي ده. هغوی خپل همت ونه بیلو او په یوټیوب یې خپل یو چینل جوړ کو. بس په کتو کې څه وخت کې په لکونو سبسکرایبر د دوی جوړ شو. پیسې ګټلو نه پس دوی خپل ځان لپاره د 2 کمرو یو کور جوړ کو. اوس دوی هم د سوپر سټار نه کم نه دي. سوشل میډیا د دوی بیړه هم پار کړه. اوس په تاسو په دې خبره هم پوه شوي چې خور ورور چې خپله کې جوړ وي نو په دې کې کامیابي ده. بوبن پړیاکر خبره کوو په 2022 کې د هغه تن چې په شورو کې هغه د سوشل میډیا باندې دوم مچاو. دا بل څوک نه بلکې کچا بادام والا سنگر بوبن پړیاکر دی. د مغربي بنگال یو کلی کې اوسیدونکي بوبن څوک نه پیژني. نن د دوی وینا ده چې کچا بادام غانا ویلو لپاره به دوی ممپلی اخیستو لپاره خلک ځان طرف ته راخکل. نو دوی ته څه پته وه چې دغه غانا به د دوی پیژندګلو جوړه شي. خلکو دغه غانا دومره خوښه شوه چې هغوی کچا بادام ډانس چیلنج شروع کړو. نور خلکو پرېږده سلیبریټیز هم د دې غانې ډانس باندې ښه زبردست ځان وخ. د حیرانګۍ خبره دا ده چې دغه غانا صرف هندوستان کې نه بلکې شمالي کوریا او تنزانیا کې هم خلکو خوښه شه. نن د بوبن دغه غانا دومره مشهوره شوې ده چې د سارو ګنګولي سیریز دادا 9 کې هم شامل کړی شوی ده. فلحال خو بوبن خپل نوې غانا راوستې ده. منی به ورکوونکي چې کله ورکوي نو چپړ پاړ کې ورکوي. بابا کډابا د سوشل میډیا صحیح استعمال څنګه کولی شي د دې بهترین مثال بابا کډابا دی. په تاسو کې کیدای شي داسې څوک وي چې هغه د ډابې باره کې نه اورېدلی. چېرته چې داسې وخت هم و چې د ډابې ته به مچ هم نه راتلو. اوس هلته کې د خلکو کتارونه لګېدلي. د دلی اوسیدونکي کانکه پرساد او د هغه ښځه بادامي دیوي دغه ډابه چلی. د ډابه مشهورولو لپاره د په شا ګورګواس ما ډېر غټ لاس دی کوم چې یو ویلاګر دی. هغه د ډابې ویډیو شیر کړه او خلکو ته وویل چې تاسو دې ډابې ته خامخا راشئ. بس د سترګو پرک کې په دې ویډیو باندې لایک او شیر منټ سیوا شو. د کوم نفس چې د دې ویډیو اثر په فلمي دنیا کې اوسیدونکي څو اکټرانو باندې هم وشو. یوهاني زنګانې داسې هم وي چې د دې تاسو په لیرکس باندې نه پوهیږئ. د دې باوجود هم د دې دون تاسو لګاتار ګنن کوئ. د دې ټولو نه بهترین اگزامپل منکې مانګې دی. دا د انسټاګرام ریل فیورټ جوړ شوی. دا د انډیا نه بلکې دا د سریلانکا نه دی او سریلانکایي سنگر یوهاني ډي سلوا ساتیشان سره یو ځای ویلې وه. دا چې چېرته هم وي زموږ مقصد خو غانې سره دی. دا غانا خلکو ښه طریقې سره شیر کړه. خلک د دې غانې دیواني وو. ټولو نه ورکوټي سلیبریټي نه ونیسه. غټ فنکار لکه امیتابھ بچن هم فني انداز کې دا غانا شیر کړه. اوس غانا وینکي یوهاني مشهورېدل خو جوړېدل. یوهاني په چینل باندې د ملما په توګه هم رابلل شوې ده. یوهاني سریلانکا نه پس په انډیا کې هم د خلکو سترګو تور جوړ شو. دا غانا نور هم ډېر زبانونو کې ویل شوې ده او هر زبان کې د غانې خلک مقناطیس په توګه خپل ځان ته راخکل. فلحال خو یوهاني د خپل کیریر په اسمانونو کې ده. دې وجې نه د هندي ورجن سدھارت ملهوترا فلم تھینکس ګاډ دپاره هم دی ویلې دی. د کم په دون باندې چې نورا فتحي د خپل ډانس جلوې خولی دي. معنی به چې یوهاني و صرف ګلوکاره نه بلکې سلیبریټي هم جوړه شوې ده. سیدیو دریادو خبره به کوو د داسې ماشوم کوم چې د خپل اواز د لارې ټول هندوستان خپل دیوانه کو.
बचपन का प्यार गाना وین کې سیدیو ډیر زیات ورکوټي دی. دا په ورکوټي عمر کې هغه وکړو کوم چې غټ خلک د کالونو مهنت نه پس هم نشي کولی. کہانی څه دغه رنګ شروع شوه چې یو ورځ د سیدیو ټیچر هغه ته وویل چې د غانا ووایا او په مزاق کې د هغه ویډیو سوشل میډیا باندې اپلوډ کړه. هغوی ته څه پته وه چې بچپن کا پیار غانا چې د هغې سره به خلک دومره مینه وکړي چې دغه غانې د بالیوډ مشهور سنگر بادشاه هم ځان ته راخ کو او په خپو یې ځان ته کېنو او بادشاه سیدیو سره په دغه غانې باندې کار هم وکړو. سیدیو اوس خپلې دنیا کې ډېر زیات خوشحاله دی او روزانه په انسټاګرام خپلې ویډیوګانې شیر کوي. دې ته ویل کېږي چوټا پیکټ بڑا دماغه. تاسو وکتل چې د سوشل میډیا د لارې خلک په شپې کې څنګه مشهورېږي. دغه خلکو مشهورتیا نه صرف یو بهترین بانک بیلنس هم جوړ کو. آیا تاسو خو دغه ویډیو کتو نه پس خپل یو ویډیو وایرل کولو چکر کې خو نه یې؟ که تاسو کې هم څه ټیلنټ وي نه چې تاسو مشهور کېدلی شئ د کوم په ذریعه چې تاسو مشهورېدی شئ تاسو کمنټ بکس کې موږ ته ضرور ویلی شئ. امید دی چې زموږ ویډیو به تاسو خوښه شوي. دا تاسو لایک کړئ او ضرور شیر کړئ. د خپل ځان د چاپېرچل ضرور خیال وساتئ. د الله په امان.